السلام علیکم ملګرو، زه یم نصیب. تاسو ته په خپل یوټیوب چینل کې هرکلی وایم، هر کله راشئ ملګرو. په نننۍ ویډیو کې زه به تاسو ته ښایم چې څنګه تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن مدد سره چې کوم دی نظمونه یا نعتونه په ښه کوالټۍ کې بالکل پروفیشنل سټوډیو کې چې څنګه نظمونه ریکارډ کیږي هغسې ریکارډ کولی شئ. نو څنګه به ریکارډ کوئ ویډیو اخره پورې وګوره چې سمجھ کې هم راشي. نو د ټول نه پهله خپل موبایل ته به یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د هغې نوم دی بینډ لیب. او کله چې تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ دا اپلیکیشن به اوپن کړئ. نو ملګرو ما دا اپلیکیشن پیل نه اوپن کړلی. نو دلته چې کوم دی داسې قسمه انټرفیس به تاسو ته راشي. ټول نه پیله چې کوم دی ملګرو دلته به تاسو خپل چې کوم نظم دی یا نعت دی هغه به ریکارډ کوئ. نو د ریکارډ کولو لپاره ملګرو تاسو سره غټه سره ټکۍ چې کوم دا ښکاري په دې به کلیک کوئ او ستاسو ریکارډینګ چې کوم دی دا به شروع شي. نو ما الریډي ریکارډینګ کړلی، تاسو دلته کتی شئ. نو زه تاسو ته د خپل د ریکارډینګ چې کوم دی اورم بالکل سمپل چې کوم دی اواز دی. نو د دې نظم اواز چې کوم دی دا موږ بهتر طریقې سره چې کوم دی جوړو. نو تاسو پهله دا نظم دی او کړه واورئ. د خاورو جوړ خاورې انسان آخر خاورې بشي، هر څه به پاتې شي له تانه آخر خاورې بشي. ملګرو تاسو واورئ بالکل سمپل اواز دی. خو یوه خبره ځان سره نوټ کړئ ملګرو، تاسو چې اوس دا ډبل اواز راځي نو دا چې کوم دی د موبایل چې کوم سکرین ریکارډینګ دی د دې مسله د اواز ډبل نه دی. اوس په دې باندې چې کوم دی ملګرو موږ ټیونر چې کوم دی هغه لګو. نو په دې منځني اپشن باندې به کلیک کړئ اوټو پیچ. په دې تاسو څنګه کلیک کړئ ملګرو نو ټیونر چې کوم دی دا به بالکل سو کو. کله چې موږ سو کو ملګرو نو بیا د دې لاندې کوم دا اپشن دي دا موږ خپل حساب باندې برابرو. زه اوس تاسو مخکې چې کوم دی په دې باندې دا برابروم. نو تاسو وګورئ. د خاورو جوړ خاورې انسان آخر خاورې بشي، هر څه به پاتې شي له تانه آخر خاورې بشي، هر څه به پاتې شي. نو ها ملګرو زموږ د نظم چې کوم دی دا بالکل په ای میجر او سی ماینر په دې باندې برابر راځي. نو تاسو دا په دې کې ټیونر کې واورئ. د خاورو جوړ خاورې انسان آخر خاورې بشي، هر څه به پاتې شي له تانه آخر خاورې بشي. ملګرو دا خو شوه ستاسو چې کوم ټیونر دی د هغې سیټینګ وشو. د هغې نه بعد په دې کې موږ چې کوم دی ایکو شوله او ریورب وغیره وغیره څومره چې اپشن دي هغه موږ په دې کې لګو. نو د هغې لپاره چې کوم دی ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نو دریم اپشن راځي ملګرو افیکس. په دې افیکس په کلیک کړئ. دلته چې کوم دی تاسو ځان له پریسیټ جوړولی شئ. پریسیټ څه ته وایي؟ په دې کې چې کوم دی ډیلی او څومره چې هم اپشن دي هغه دلته په تاسو ته میلاویږي. نو ما یو پریسیټ جوړ کړلی نظم او نعت په نوم باندې. دا زه واپس چې کوم دی ایډیټ کوم او تاسو ته یې ښایم. نو ملګرو په دې کې چې کوم دی ما دا اپشن استعمال کړی. ټول نه پیله چې کوم دی سټوډیو ریورب دی. دا اپشن چې کوم دی موږ به رالو د کوم ځای نه. تاسو سره پلس نشان ښکاري، په دې پلس نشان به کلیک کړئ ملګرو. تاسو دا کتی شئ په دې کې څومره چې کوم دی اپشن دي څومره هم اپشن ما استعمال کړل هغه دلته تاسو ته میلاو شي. دا وګورئ ملګرو، ټیک ده. ټول نه پهله چې کوم دی ملګرو موږ سټوډیو ریورب راغستی نو هغه چې کوم دی تاسو ته به دلته میلاو شي. ځای نه چې کوم دی خپل اپشن چې کوم دی هغه به راوالی. نو موږ هلته راغستی ملګرو سټوډیو ریورب. دا ما دلته بند کړی، دا به زه کولاو کوم. دا ما کولاو کوم ملګرو. تاسو ته زه اورم چې نظم اواز چې کوم دی هغه څنګه شو. هر څه به پاتې شي له تانه آخر خاورې بشي. د هغې نه بعد دویم اپشن ما راغستی ملګرو نویز ګیټ دی. نویز ګیټ مطلب دا څومره چې هم تاسو سره هلته شور وغیره چې کوم دی لږ ډېرې هغه به دا ختموي. نو دا هم چې کوم دی ما آن کو، ټیک ده. دې سره به او چې کوم شور دی هغه به بالکل کم شي. دریم اپشن ما راغستی دی ګرافیک ایکیو.
نو دا خپل سیټینګ دی په دې باندې زه هرتز چې کوم دی هرتز خپل سیټینګ دی دا دې ته وګورئ او هلته خپل موبایل کې به د دې دقه سي سیټینګ وکړئ. د هغې نه بعد ملګرو آپشن راځي څلورم ټیک لیب. دا کمپریسر دی د مطلب اواز چې کوم دی برابرۍ ټیک ده. د هغې نه بعد چې کوم دی بل آپشن دی ما سره ډیلی صحیح ده. نو دا اواز اخري کې چې کوم دی ډبلی. هنو ملګرو ما دا 15 آپشن اغوستي دي. تاسو کدی شئ د دې په مدد سره چې کوم دی نظم یو خوندور اواز جوړئ. تاسو دا یو ځلې واورئ. د خاورو جوړ خاور انسان آخر خاور بشي هر سبا پاتې شي لتان آخر خاور بشي هر سبا پاتې شي لتان آخر خاور بشي دا خاورو عملګرو په دې کې چې ما څومره هم آپشن استعمال کړلی نو هغه به تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. تاسو دا ځان له په کاپۍ باندې ولیکئ او خپل موبایل کې چې کوم دی خپل دې اپلیکیشن کې دغه چې کوم آپشن دي دغه پکې استعمالولی شئ. نو ستاسو نظم یا نعت اواز چې کوم دی بالکل د سټوډیو کې چې کوم پروفیشنل طریقې سره چې کوم دی نظمونه یا نعتونه جوړېږي بالکل هغسې اواز بس تاسو موبایل هم جوړئ. او که چاته سمجھ کې نه راځي ملګرو نو بالکل تاسو ته په سکرین باندې زما واتساپ نمبر ښکاري. تاسو ما سره په واتساپ باندې هم رابطه کولی شئ. زه به خو بالکل پرسنلي سمجھاوم. او ملګرو تاسو نه زما دا یو درخواست دی که ویډیو هم خوښه شوي نو لایک یې کړئ، ملګرو سره شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. د ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.